سلامونه، وخت مو په خیر. د نن ورځې لنډو مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. د کورنیو چارو وزیر خلیفه سراج الدین حقانی په منځګړیتوب د پکتیکا د ګیانو ولسوالۍ او د خوست د سپیرې ولسوالۍ د دوو قومونو ترمنځ له 100 کلونو زیات اوږده دښمني پای ته ورسېده او دواړو لوریو د سولې او جوړجاړي پریکړه ومنله. د معلوماتو له مخې د دواړو قومونو ترمنځ د غرونو او ځمکو پر سر په دې اوږده شخړه کې له دواړو خواوو څخه تر 100 ډیر کسان وژل شوي او سلګونه نور ټپیان شوي دي. د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند په لارښوونه د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزیر ملا نور الله نوري په مشرۍ یوه پلاوي بدخشان ولایت ته سفر کړی. دغه سفر د دې ولایت د یفتل ولسوالۍ په بازار کې د ځایي خلکو او مجاهدینو ترمنځ د رامنځته شوې شخړې د څېړلو په موخه ترسره شوی. دفاع وزارت وایي په تیرو 3 میاشتو کې د یاد وزارت اړوند قطاعات او جزء تامونو د هیواد په بیلابیلو سیمو کې ډیورنډ فرضي کرښې ته څیرمه د کشفي، استخباراتي او سرحدي عملیاتو پر مهال ګڼ شمېر وسلې، مهمات، طبي توکي، وسایط او بیلابیل نور قاچاقي توکي کشف او ترلاسه کړي دي. په کابل کې د ایران سفیر علي رضا بیکدیلي ویلي چې 22 ایراني شرکتونو د افغانستان د کرنې او مالدارۍ په نړیوال نندارتون کې د ګډون لپاره غرفې نیولې او 20 نور شرکتونه به پرته له غرفو نیولو په دې نندارتون کې ګډون وکړي. ټاکل شوی دغه نندارتون د روان لمریز کال د زمري له 20 تر 25 نیټې په کابل ښار کې جوړ شي. او وروستی خبر دا چې خوست کې یو بزګر چې له څو کلونو راهیسې د کیلو په کرکیله بوخت دی وایي چې دغه میوه د خوست د اقلیمي شرایطو سره ښه سمون لري او ښه وده کوي. د هغه په وینا د لومړنیو کلونو په پرتله اوس د کیلو نیالګي او حاصلات زیات شوي دي. قدرمنو لیدونکو، د نن ورځې لنډو مهم خبرونه همدومره وو چې مفاهیم له افغان درته وړاندې کړل. تر بیا ښې چارې، ښه وخت.